زما مینې ته رسېدلی زه به یې ژوندی نه پرېږدم. خپل حسن نه د سوال کچکول نشم جوړولی. د ظالم بچو خلک د شپې غلا نشي کولی، تاسو په رڼا ورځ کې غلا وکړه. اوس په خوله وکړم زما یوه خبره واوره چې په خپله مینه کې بل عاشق نه منم او په خپله ستوني کې بل لاس نه منم. ستا په خندا کې مزه ستا په ادا کې مزه ستا په خندا کې مزه ستا په ادا کې مزه اے نازنین لیلا اے گلورین لیلا ستا په حیا کې مزه مزه ستا په حیا کې مزه. زدیزی نه دا مخ دې ورکوه که د دې ټولو ټر ته به دې اور واچوم. پیژنم دې هغه ورځ هغه بوډا په مخ کې ډېر مخکې کېدې. دا د یوې ډمې کور دی څه د زبرګې کور نه دی. د غریبانو ټیکهداره ته څوک یې چې پیسې غواړې؟ لکه ګلاب ښایست لري څومره نایاب ښایست لري لکه ګلاب ښایست لري څومره نایاب ښایست لري ستا یوې خندا مې تختولي ټول خوبونه دي کړي دي په ما کم تعویذونه دي کړي دي په ما کم تعویذونه دي. ظالمه چې ګزار دو هغه هم زما په سینه. زه لا ژوندی یم او د خدای په فضل ستا رزق سپین نشي ختمولی. خو زما په نظر کې د هغه هېڅ قیمت نشته. ته زما ټول دولت واخله او دل ماله راکړه. گلزدے بلبل یم پتا پسے پاگل یم بیتانا یو ساتھ میں نہ تیرے گی. ہائے میری جان میری جان میری جان جان دب سے چلتی گی. ہائے میری جان میری جان میری جان جان دب سے چلتی گی. زما مینې ته به یې لاس اچولی او ته یې په ژوندی ګرځي. سمینې ووالو او څه تاسو داسې خمبیره کړ چې هغه به ټول عمر یاد ساتي. ستا په ژړا ژړا په پښتو کې درنه تپوس کوم چې چېرته دې پټ کړی هغه مې راشر کړ. شراب را کوا د سترګو په پیالو کې خمار را کوا د حسن په کاسو کې نشه مې که د خپل ښایست جامونه را کوا جامونه را کوا شرابونه را کوا جامونه را کوا شرابونه را کوا.
میاشت کې لږ ثواب که دا ماته راکړه دا ته ښه ثواب ګټه باران دی راکړه کور ته ځې هاخوا ځې راځه جګ شه وای سمې ووایه شکار دې وسي ولې تا خدای غر کړه زه څومره په سختۍ هلته وړېدم تا بیا راواړولم نو خو تا سر خوځول نو ما به شکر خوشحال یې کړې تا خبره پرېږده وتښته راشئ واپس مې دې بل طرف ته واړوئ که نه ځکه نازو ستا د ناست په انتظار کې ناست یو د زړګي سره د نازو نازونه به وړی هر څه د منو نازونه د منو ملاګانه د منو نو بیا انتظار د څه خبرې دي دقې ته خو مونږ هم ناست یو چې تا راباندې انتظار وکړو انتظار مونږ خو هسې لوګي لوګي یو راغی راغی شو راغی شو دلته څه کوو شاوې ځئ شاوې دا ته څه کې داسې خو ته زما ټول کاروبار خراب کې که ستا کاروبار خراب شي نو زما په څه نو زه به څه کوم زه لا ژوندی یم او د خدای په فضل ستا رزق سپین نشي ختمولی او بیا ستا په حسن زما سر او مال قربان زه د خپل حسن نه د سوال کچکول نشم جوړولی ستا لاس ته نشم کېناستی چې ستا په اشارو به کېنم او پاسم ښه نه نو اوس هم ته د هر چا په اشارو باندې کښېنې او پاسې اوس څه ډمه یم که زړه مې غواړي نو ګډه به شم او بیا به زه ستا سرخري د غلام یم او زه د غلامۍ ژوند نشم تېرولی هاي نازو افسوس صد افسوس چې ته زما خوښه نه ته زما مینه نه ما به تا دې خبرې داسې جواب درکړی دی داسې جواب چې ټول عمر به دې یاد ساتلی یو منټ زه راځم طبیعت دې خراب شو دا واخله چې سلور کې شي نازو ستا هم دې اداګانو خو زه غر کړم لکه ګل ښایست لري څومره نایاب ښایست لري لکه ګل ښایست لري څومره نایاب ښایست لري ستا یوې خندا مې تختولي ټول خوبونه دي کړي دي په ما کم تعویضونه دي کړي دي په ما کم تعویضونه دي ما
ستی در پسې ګرځم پزړه زخمی در پسې ګرځم ستی در پسې ګرځم پاتستا په عشق کې د دنیا رانه کارونه دي کړي دي په ما کم تعویذونه دي کړي دي په ما کم تعویذونه دي پخوانا دمینی گل واخل زمانا پتا مین یم د پخوانا دمینی گل واخل زمانا ما تستا پمینا کی قبول ټول تاوانو ندی کړي دې پما ما کم تعویذونه دي کړي دې پما کم تعویذونه دي کاکاجي او دا لکان کور له راځي نه دا پنځمه میاشت دی زه دی پسې ځم راځمه ما یې خپې ستړې کړي او نن شپه د کټ راوړم دلته کښېنم دی زه سرمن وباسمه لاړ شه جاویده کټ راوړه نن ته زمانه دلته به ورته ناست یم چې ترکمې مې ته دا کرایي وصول کړي نو نازو نازو نازو
سبا راشم ولې زه د دومره روزګار اخیله کارم څه چې زه به بیا راځم څه نن به راته تماشه کې خیر دی سبا راشم خبرې ډېرې مه کوه کنې نو ګینې څه به وکړې ډډه شه نه جګړه مه کوه د زما مینې ته راسه چولی زه به یې ژوندی نه پرېږدم نه نه هېڅ ورته مه وایه پرېږده چې ځي د دې بې عزتۍ بدل به نه اخلم ګورم به سره پرېږده راځه ته کښېنه حوصله په ځای کړه راځه پرېږدم یې نه وشنم به بس که بس که څه مرګ خو دې پورې نه دی زما مینې ته به یې لاس اچولی او ته یې په ژوندی ګرځي د مینې خبرې پرېږده زما مینه انسانیت سره نه دولت سره ده ته کار څه ته زما مینه او دی خو به دله زه جهنم ته رسو د جهنم خبرې پرېږده ته کښېنه زه راځم اوهو تا له سره وړم ته کښېنه چې د دنیا څو خبرې خدای د کار کا داسې بیتوله روانې زه د خوبرم څه خبره ده مالکه خیر خو به وي خیر چیرته دی هغه جاوید خو د خدای مسلمانه دومره ساو تیګاره روانې په جاوید باندې څه چل شوی دی جاوید باندې ډزه کو او جاوید زخمی شو باچا دا شجاع بالکل څوک کار نه په دې میراث مشرک خدای جلال مړی زمې تنګ شو ما اورېدلي دي چې شجاع خان سړی وویشتو هو نازو ستا په مینه کې خان دادا دومره لیونی شوی دی چې ټول خلک یې تباه کړ او هغه سړی لیونی دی چې څوک ډمې سره مینه کوي بلاګې د تورو سترګو واخلم د ډمې مینه خو مثال لري زه د حالاتو په دلدل کې پرته یم زما خو د خپل ځان نه نفرت دی زمړی ستاسو نفرت دی زموږ د ټولو خو تا سره مینه ده پاسه 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 شاته دې رښتې جان کله ګڼه ده راته کړی دی نو به مې سات تېر شوی دې سر ته دې ګوره تیار لکه په شکال کې دړې ولې نازو جانې څه واره دې پېنه نه ده رښتې لاړ شم چې د خیر له ضمانت وکړم سلام علیکم پاسې او یاد څه خبره ده ټول مالک راځي کراب دي له تاسو شو نو ما سره زه خپل کار به کوي سونه کې تام لټي مان لټي د جزو داوی
چې دا پیسې په یا عزت کې مونږ ته وسپارې. زه دا پیسې نشم درکولی. دا پیسې خو مونږ درنه زوري که پر اسا دا ستا خوښه نه ده، دا زمونږ خوښه ده. دا پیسې خو زه تا ته نشم درکولی ځکه چې دا د بل چا دي. مونږ ته د ښځو غوندې مکرونه مه کوه. مونږ ډېر ښه پوهېږو چې ته یو خان یې. لکه ولې دې نه بېکوي سه غلی دی غله غلی دی غله. خدای چې زمونږ مخه دې ونیوله. ته د خدای بنده او ستا د خپل خوره د ظالم بچو خلک د شپې غلا نشي کولی، تاسو په رڼا ورځ کې غلا، هغه هم بغیر د ټوپک. توبه خدایه توبه توبه. چیرته ورکوې؟ زه چیرته ورکوم؟ زه په ګاډي کې ناست وم. یو ستاسو مې ښه ننداره وکړه
یو خوارځي کې نښتې هسې تاسو خبره دا پولیس دی دا څوک دی ځئ چې تښتو تېښته هم نه وي پادري ځوانانو ډېره مننه دا راته ووایه چې تاسو څوک هستئ موږ ستا د ورور کور کې همسایه اخا هغه شپږ میاشتې کرایه تاسو هم نه ورکړې زما ورور ډېر په عذاب دی تاسو په زیزیا راځي هو موږ کور مخ ته یې کټ اچولی ځکه د هغې پیسې په موږ پاتې چې بېکاره بېروزګار یو تاسو هیڅ فکر مه کوئ نن سبا تاسو ما سره په شرکت کې کار وکړئ هلکانو شور مه جوړوئ دا پیره په دښمن رانه بچ شو بله پیره بیا یې په دې سر ولم په سر د ظالم د زوی ناز نه و سم سټک و سټک ستا علاج خو به وشي خو هغه لیونیانو علاج به نه ډاکټر وکړي او نه حکیم بدل خو به ترې نه ضرور اخلو ځکه چې بدل پرېښودل د کمزوري سړي کاري ولې ونیانو بدل خو د ښځې نه پاتې کېږي او موږ خو لا پرې نران یو نران بدل اخیستل خو ضرور دي که زمونږ د سر په بدل هم وي هلکانو ځان تیار کړې نن دا سړی درته قبرستان ته لېږم قبرستان ته ما ته وایې نه پلار ته دې وایم ښه زما پلار سره ستاسو کار ده پېژنم دې هغه ورځ هغه بوډا په مخ کې ډېر مخکې مخکې کېدې ستاسو په هلو پوره ته نوکري پیدا شوه او پوره د شپږو میاشتو کرایه راته معاف کړه بچې دا باقي بجلي به زه ورته پرې درکړم بیا څه ته ورته ګورئ ګانو دا څه له ورته ګورئ وینیسئ super.
شرم نه درځي تاله د ځان نه مشر سړی وهي تاله پکار ده چې د نه معافي وغواړي السلام علیکم تروری وعلیکم سلام بچی رو دړه سو تروری خزدال تکي دا غزي کی تروری تاسو ولې کار کوئ تاسو آرام وکئ بچي سو کم بیا به سو کار کوي ته خو کالج ته لاړ شي تروری زوس پلار را روانو یو الګ ته ځان نه مشر سړی وهلو په ما ډیر بدو لګېدو او ما ورته ډېرې خبرې وکړې بچې دا ډېر خراب بد اخلاقه او بدمعش خلک دي ښه به دا وي چې ته دوی نه لرې ګرځې زما هغې سره هېڅ کار نشته د هغې خپله لار او زما خپله لار بچې ته د بار نه راغلې روټۍ تیاره ده ته مخ خلاص ووینځه زه روټۍ در وړم ټیک ده خالده نن سبا کې به ستاسو فیصله وشي خیر دا خو راسره هغه انسپکټر ډېر زیات دی دا خبرې بیا دا راته ووایه چې نازو څنګه ده خالده ښه سور کې ده ته په نازو باندې خپل نظر ساته خالده ته د نازو نه داسې بېغمه شه لکه څنګه چې د بېګانې شپې نه بېغمه شوې ته اوس ما ته ځان نه متلي بابا مه جوړوه چې څه درته وایم هغه وکړه ډېره ښه ده نه او ها وکیل پسې مه شه خالده د دې نه نیغ په نیغه د وکیل دفتر ته ورځم دا بس ته ورځه ځه خالده زه لاړم د خدای په امان السلام علیکم وعلیکم السلام نازو دا ډو زما په مینه پوه نه شو د کیلې جوس هلکو یو 3 پیپسیانې راوړه ویټر Hadi dışarı. İki şimdi. Bole tamamen pechane. Çizim su kema. Za dizine damak diyor kava. Kane de tur utar taba de ur vaço. Za. गोरे गाना गरीबादारी मत करो बेचारी हाथ दे वाजी पैसे ए د غریبانو ټیکدارا ته څوګي چې پیسې غواړي ځان شه
دا ور هغه زمونږ روک ده زمونږ هغه بدماشي چې د 2 پیسو سړي د لاسه غوالم خوړلي. خان صاحب د دې هلکانو زموږ نه سره حیا نه کېږي. موږ ورته ځان شو نه کو ځکه د 450 روپو دپاره دونه واله مو خوړه او د لږ ساعت لپاره یې زموږ ډېر عزت یې وکړو. خان صاحب زما خیال دی چې دې هلک دا ټوله ډرامه د نجلۍ دپاره کوله. کومې نجلۍ ده؟ د دې نه مخکې دا جینۍ مونږ نه وه لیدلې. هر څوک چې د دې معلومات ضرور وکړي. داسې معلومات درته وکړم چې ټوله دنیا به یاد ساتي. تا جوړې زما انتظار زه منم نازو چې ستا د حسن خریداران به ډېر زه به درته څه یاد تا له د طنز نه علاوه نورې څه خبرې نه درځي. زه خو مینه که چا راته د مینې په نظر وکتل خان دمه به صحیح او مینه به صحیح. ستا په خبرو پوهېږم خو زړه دی نه په ګل دی نه په ازغي. خان جي ډېرې ورځې پس راغلی څه ګرم او که یخ؟ نه نه ګرم یخ پیدا نن مې د خبرو را سره کښېنه چې د مینې یو څو خبرې وکړو. کار نه دی چې ما ستا لاره نیولی. ولې دې زما لار ونیوه؟ ولې ته نه پوهېږې چې زه زړه نه مجبور یم؟ د خپل زړه علاج وکړه. ما نه څه غواړې؟ د دې علاج لپاره که سبا 4 بجې د بابر پارک مخې ته رانغلې زه به د ستاسو کور مخکې بسم. Go. Yo, para. بیا مې د نازو په کور کې ولیدې دا پوز او غوږ به درنه پرې کړم. ولې؟ زما خپله خوښه ده زه م راځم به. ستا جوړې په عیار څه کار نشته که پرې کړم درنه دا غوږ او پوزه وایي شه که نه. ته څه ویل غواړې؟ خبرې ډېرې سر یې یو زه تا سره مینه کوم. مینه کول دومره اسانه خبره نه ده. ها اسانه دی که ګران زه تا سره مینه کوم. زه ستا په شانتې تیز او بدتمیز هلک سره مینه نشم کولی چې قدم په قدم جګړې کوي. ته په خدای اعتبار وکړه
چې ما همیشه جنگ کړی یو مظلوم لپاره د خپل ځان لپاره نه. زه لاړم. ته چیرته ځې؟ زما محبت یو شیشه غوندې صفا ده. زه ستا غوندې د انسان په مینه باندې اعتبار نه کوم. چې یقین دې نه راځي نو سبا بیا به د ستا دروازې مخې ته به پروت یم. نه ګوره داسې مه کوه. بیا به ته زما په مینه یقین کې په نیمه لار کې خو به مې نه پرېږدي. ته زما په سترګو کې ګوره، زه دروغ وایم؟ बच्चे ما سره ستا فکر دی د څه خبرې تروري بچې
ما سره ستا د واده غم دی. نه تروري زه تا سره اوسېږم. دا خبرې پرېږده. نه بچې وخت ډېر تیزی سره روان دی. سبا به ستا ویښتو کې سپین ولګي. بیا به دې څوک تپوس کوي. یار ما یو فیصله وکړله. د څه فیصله؟ دې کور ته د یو ښځې ضرورت ده. چې د کوم کور کې لنډه غراني هغې ته زنانه نه راځي. نه زما خیال هنداره ته دی. خبره دې په ګل بده. تا ته به واده وکړو. سمه ده یار، خو چې زه خو هم د چا خوښ شم. پرېږده دا خبرې، ته خو څوک خوښ که. که هغه ما سره واده ونه کړي نو بیا ستا یار به ژوندی او تا نه څوک انکار وکړي. عجیبه خبره ده. نو بیا دا سر به ځي، هغه زما ورېندا جوړېږي. خو ته په جنۍ ګوته خو کېده که. زه چې ځو کار له ته ځه، ته لږ حساب یې. رندي نظر دې کار نه کوي. هاي هاي مخکې بنا وم اوس مې نظر لاړ. څه بکواس کوي. هاي هاي بکواس دی که حقیقت زړه مې هم لاړ. عدله څنګه دې لرو؟ نن ډېر خوشحاله یې. نن مې ډېره ښایسته جنۍ ولیده. واه صحت ته پته شته که نه؟ کاسې دې صحیح کړی؟ ما یې کور هم معلوم کړی. آفرین ته پر کمال غته څه خیال نه دی. اوس به ته ورځې او هغه جنۍ به ماله غواړې. د سر سودا به وکړم خو خالي جولۍ به رای نه شم. او ورځو که ډېر وارخطا نه یې سبا به ځو. هغه بل چا لا ورکړي نو بیا زما د یار خوښه څنګه بل چا ته ورکړي؟ دې کور دی؟ وخت تیرا سالم چې گزار دو هغه هم زما په سینه. ولې یار ته خو داسې بې حاله غوندې شوې. نه زړه مې وچودی بېحاله خو به یم. عدله څه چالو شو؟ نه هېڅ خبره نشته. هسې ستا خوښې ته حیران یم چې زه څه ووایم. یار ورځو نو لږ اوسه ښه چې د هغې د خاندان پوښتنه وکړو چې د کومه کورنۍ دی. بیا به سبا ورځو. ځه چې وځو. دونه دې ناوخته کو. او نن زه خوشحاله یم ته پریشان یې.
نن مې یو دوست مړ شو. پله مړ شو که چا مړ کړی دی؟ د چا د لاسه مړ شو. ته د حوصلې نه کار واخله. تا وایي چې زه خوشحال یم. څه خبره ده؟ یو خبره مې کوله. وایه څه خبره ده؟ ما خپلې مور سره خبره وکړه. اوس ته راشه که نه رشتې دپاره. زه به درځم، ضرور به درځم. که چیرې دا معلومه زما شوه نو په دنیا کې به خوشنصیبه انسان زه یم. هغه لږ خو تر اوسه پورې رانغو بچي، بس لږ ساعت کې به راشي تروړي. هغه دی راغو. وعلیکم سلام بچی، راځه کښېنه. ستا نوم عادل دی بچی؟ ولې دې زما نوم تا ته نه دی ویلی؟ ولې نه، ما ترور ته ویلي وو. زه بچی ته دننه، زه د سره خبرې کوم. بخښنه غواړم د دې خاطر لپاره چې زما مور او پلار نشته. زه چې دا خبره کول شرمېږم، خو څه وکړم مجبور یم. هېڅ خبره نشته بچی، ښکاره خبره کوم. مورې یوسف زما کشر ورور غوندې دی، د هغې به هره ذمهواري زه اخلم. بچی ته د چا خبره کوي؟ خپل ورور یوسف لپاره. هغې خو ستا خبره کوله. زه ځم د هغې نه تپوس کوم. عادله ته اوښ کې که نشه کې؟ سیده نن د قربانۍ ورځ ده او زما د دوستۍ امتحان دی. زما ستا قربانۍ سره څه تعلق او ستا د دوستۍ امتحان سره زما څه تعلق؟ انکار ونه کړي. واه عادله واه، ستا د سړو څه خبره؟ که قتل هم کوي هغې خپله خور او لور قرباني، ولې هغې څه انسانان نیسه؟ او که د دوستۍ خبره هم راشي هغې کې تاسو خپله مینه قربانوئ. زه داسې رشتې نه انکار کوم. ستا ملګري ته پکار دي چې ستا په ځای هغه قرباني ورکړي. زه تا ته منم د خدای لپاره ته یوسف د رښتیا نه انکار ونه کړې. عادله موږ دواړه به په هغه کور کې څنګه وخت تېرو؟ زه به ډېر لرې لاړ شم. خو زما هم دا شرط دی ته به ما سره په هغه کور کې یو ځای اوسېږي. زه خو به خلک شم، زه خو به لیونی شم. ستا لاسونه د بل په غاړه کې هار وینو. ها څه سوچ کې لاړې؟ ما ته منظوره ده. ټیک ده، ته بېګا له ډولۍ اوسه. زیات خوشحاله یم چې الله پاک زما په نصیب کړی. عادل صاحب نشته د پاره تاسو ته انتظار کوي او جړه خو به تاسو ټول عمر کې. زیله زما په زخمونو باندې مالګه مه جوړوه. نن د قربانۍ ورځ ده او د دوستۍ امتحان دی. ستا لپاره د شرم مقام دی. د خدای لپاره
ما یوازې پرېږده ما معاف که تاسو دواړه څه قصې شروع کړي دي راځئ چې چای وڅښو زما زړه چای ته نه کېږي نه 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 ډېر ښځونه داسې دي چې د انسان زړه یې نه غواړي خو نن به ته هم یوسف سره چیس کوي څه سوچ کې لاړې ما یو سوچ کړ څه سوچ کې ما دا سوچ کړ یوسف جان چې زه کور پرېږدم عادل جانه دا ته څه وایې خلک به څه وایي چې د یوسف ښځه راغله او د هغې ملګری کور نه ویستو زما بېعزتۍ پسې شوې زینب ټیک وایي دلته تا ته څه تکلیف ده زما مطلب یې چې زما دا مطلب چې تاسو دواړه یوازې پرېږدئ زه ځمه زما څه کار دی د خدای په امان په دې عادل باندې څه شوي دي ستا ملګری دی ته ترې تپوس وکړه سترګو په پیالو کې عمر را کوا د حسن په کاسو کې شراب د سترګو په پیالو کې عمر را کوا د حسن په کاسو کې نشم کد خپل خایس جامونه را کوا جامونه را کوا شرابونه را کوا جامونه را کوا شرابونه را کوا ته چې نشه نشه ګرځېږې خمارې جانانا नशे नशे गरजेगे खुमारी जानाना ए शराबी जानाना जमा चरसी जानाना लता नजार शाह ए शराबी जानाना जमा चरसी जानाना लता नजार शम ستا په خیال کې د عشق پټال زنګېږم نشه نشه ګرځېږم جانان ستا په خیال کې د عشق پټال زنګېږم نشه نشه ګرځېږم تاله خورمه غورځېږم لاسونه راکوه جامونه راکوه شرابونه راکوه جامونه راکوه شرابونه راکوه चरसी में जाना दे लुगेत शमा शराबी में जाना दे लुगेत शमा चरसी में जाना दे लुगेत शमा शराबी में जाना दे लुगेत शमा जपान शिकस्तर गिसरा वाड़ बिना चरसी में जाना दे लुगेत शमा शराबी में जाना दे लुगेत शमा काच जमा यो जाम द चापना सिफती पता बांध बैन्यम दे दनु नरा कवा जामु नरा कवा शराबु नरा कवा जामु
غواله موږ په خپله غم دې ځای ته رارسولي یو همدې لپاره زه راغلی یم چې غم مې ورک شي خو ته ما مخکې مې لیدلې نن نه پس به هر وخت اوس به همدلته ګورې تا مخکې چېرته نشه نه ده کړې نن نه بعد د شرابو د مینې مقابله به وي که شرابي ګټي که مینه طبیعت خو یې جوړې ډېر خراب دی یا الله تا په دې دنیا کې دا غم څه شی رالېږلی دی چې چا سره علاج نشته ورورکه مونږ خو ستا ډېر زیات انتظار وکړو خو ته ډېر زیات لیټ شوې خو اوس دا راته ووایه چې تا به مونږ نه خلاصوي څوک خلم شه ته پرېږده بچیه ته نه شئ بچیه ظالم بچه ټول نشاط یې خراب کړو وطن ته ونه ماتی رکاب دا څه کوئ ویلې ویلې نارانو یو شرابي مې راباندې کړي دي ته مې حساب کړه لکه د مړي دی لالا دې مونږ سره ډېر بد کړي دي ماله یو شرابي به ښه صحیح او بد دی ته دې څه خبرې لالا هسې بېسې مونږ سره جګړه کړې هسې بېسه څوک جګړه نه کوي دی کورونو ته ځئ شابه دی زما خیال دی هغې په مینه کې نوې نوې غوزار خوړلي زه خو دا نه منم ځکه هغه خو زما نه هېڅکله کومه خبره نه ده پټه کړې عادله عادله تا شراب څښلي نه 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 آخر ولې پوه نه شم خو نازکه مې وس کړ دا ستا په مخ ته نښې دا ولې زه د دې نه نه یم خبر ته صبر وکړه تا ته زه ډاکټر راولم نه 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 ما له ډاکټر مه راوله زه ټیک یم وا دلوا نن پورې ما ستا په شان بزدل انسان نو لیدلی ډېرې خبرې مه کوه تا خو ویلې چې زه قرباني ورکوم او تا دا قرباني ورکه او هغه غوښه تا د شرابو په اوبو کې ولړله او ارامه دې که بس زما د صبر انتها نور مه اخله تا نه خو ښه ځې ما د خپلې بربادې مینې ماتم خپل زړه زړه کې کوم او د یوسف د مینې م خیال ساتم اوس په خپل ځان کې همت پیدا کړه او د هر غم مقابله وکړه ولې زه درته کمزوری ښکارم په دې دنیا کې هېڅ غم مې نشته هېڅ غم مې نشته هېڅ غم مې نشته هېڅ
दुनिया ډېره ظالم یو مجبوري ځان پسې خندا کی بس کدونه مسکا بیا په بې حاله شي نه 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 زه په خپل کنټرول کې یم تم لکه زما غوندې بې څوکې مونږ ټول بې خپلو بېرته دي مونږ په دروغو باندې خپلو پردي پیدا کړي मजा सपना की मजा हो खंदा की मजा पदा की मजा ए नाज़नीन लैला ए गुलवरीन लैला हया की मजा मजा हया की मजा खंदा के मजा अदा के मजा जमा पुख्तन जानाना जमा न्याज बिन जानाना वफा के मजा मजा वफा के मजा रंगस पी नहीं था डीरा हसी नहीं था लरंगस पी नहीं था डीरा हसी नहीं था वो सकी खानकारी स्ताप मुस्का के मजा मजा स्ताप मुस्का के मजा दरूग जाना नहीं तो फरेब जाना नहीं दरूग जाना नहीं तो फरेब जाना नहीं पुख्तन पीगलई तो स्ता फरिश्त्या के मजा मजा स्ता फरिश्त्या के मजा
खंदा की मजा स्ता पादा की मजा ए नाज़नीन लैला ए गुलवरीन लैला स्ता पहया की मजा मजा स्ता पहया की मजा स्ता खंदा की मजा स्ता अदा की मजा जमा पुख्तन जानाना जमा न्याज बिन जानाना स्ता वफा की मजा मजा स्ता पहया की मजा मजा स्ता वफा की मजा خان په هوش کې خبره کوه څه خبره ده په پښتو کې درنه تپوس کوم چې چاته دې پټ کړی هغه نوی عاشق واه سجا خان زما خو روزانه شکان زیاتېږي ما ته څه پته ده چې ته زما د کوم عاشق خبره کې تم خبر تا ته به څه یاد شي ما ته په خپلو عاشقانو کې صرف یو عاشق یاد دی او هغه ته اوس په کولو وګړو زما یوه خبره وکړه چې په خپله مینه کې بل عاشق نه منم او په خپل ستوري کې بل ناست نه منم خان دا د یوې ډمې کور دی څه د زبرګې کور نه دی خدیجه ته په خبره نه پوهېږې زما صبر د تمام ها ستا صبر ختم شو خو زه خپل صبر چاته ووایم او چېرته لاړه شم او د خپلې بربادي مینې جړه چاته وکړم زه ستا مجرم یم ستا مجرم ته خو لاړ شي خپله جړه چاته وکړي خو زه چېرته لاړه شم خپله جړه چاته وکړم چاته وجاړم ته لکه د خاورې دیوال غوندې ما مودړه کوه یو دفعه ډیکه راکړه چې وغورځېږم هدیله زه به تا ماتېدو ته نه پرېږدم او ته ګوره چې زه څنګه د جدایۍ په اور کې ایره کېږم زه په خپل کور ویې سوځولم ټول ایره ایره یې کړم او ما هغه اور کې تا زه بې ګناه سوځولم دې کور ته څوک داسې نه راننوځي کاش چې دا کور کور وای ما به دومره جرأت نه وای کړی وایه څنګه راغلې نازو زه د عادل ورور یم ته به عادل ته نه کوې ته وایې چې عادل د خپله کوره منې کا نه زه عادل د خپله کوره نشم منې کولی ځکه چې دا زما مینه ده هغه نه د هغه دولت سره دې مینه ده زه به تاله دومره دولت درکړم چې عادل به درنه ویشي وایه څومره دولت به راکړې 1 لک 2 لکه 3 لکه 4 لکه 5 لکه 10 لکه 6 لکه 10 لکه بس ستا په نظر کې د هغه همدا قیمت و خو زما په نظر کې د هغه هېڅ قیمت نشته ته زما ټول دولت واخله او عادل ماله راکړه نازو زه تا ته زاري کوم د خدای لپاره ټول عادل ته مه پرېږده زه تا پورته غورځم ښځه ته اوس ځه
چشوی جدا لما سقوم جون بیلتا چشوی جدا لما سقوم جون بیلتا نبائی قسمت کی زمادہ سی معلومیگی نبائی قسمت کی زمادہ سی معلومیگی خدایا خدایا جون بسرنگ تیریگی خدایا خدایا جون بسرنگ تیریگی نیری گمزل چا وک غمازان هر خوا نیری گمزل چا وک غمازان هر خوا سرک می جانا نستا پمینا قربانی گی خدایا خدایا جن بسرنگ تیری گی وی خدایا خدایا جن بسرنگ تیری گی بغیر لتا د جدائے وختنا مړ بمکړي د تنهائے وختنا بغیر لتا د جدائے وختنا مړ بمکړي د تنهائے وختنا تا باندې مین زړه با زما څنګه صبرېږي تا باندې مین زړه با زما څنګه صبرېږي خدایا خدایا ژوند به څرنګه تېرېږي خدایا خدایا ژوند به څرنګه تېرېږي چې ستېرېږي یاره په حال مې او الله خبرېږي یاره زما فضله چې ستېرېږي یاره په حال مې او الله خبرېږي یاره اور د محبت مې د زړګي په سر بلېږي خدایا خدایا جون بسرنگ تیریگی وی خدایا خدایا جون بسرنگ تیریگی بلناما پزړه لیکلې نشم مینا داستا ظاهر ولې نشم بلناما پزړه لیکلې نشم مینا داستا ظاهر ولې نشم ستا د مخ تصویر زما پسترګو کې غړېږي ستا د مخ تصویر زما پسترګو کې غړېږي خدایا خدایا ژوند به څرنګه تېرېږي خدایا خدایا ژوند به څرنګه تېرېږي څه سوچ کې سم ده
څه خاص خبره نشته. عادل څه شو؟ بار لاړو، کېدای شي چې د هغې کور ته تللي. ها دا خبره ده. زه اوس ورځم چې دا دروازه ورباندې بنده کړم. څوک یې؟ نازو ورنازو ورمشي که نازو عادله ته واپس ځه، دلته مه راځه. ور ګلاب کنه دا ور ماتوما ور ګلاب کا ور ګلاب کا दरवाजा देना तलक बलावल वया कना خو زه مجبور یم. نازو د خدای لپاره دا ځل ما سره مکوه عادله ته بیا زموږ کور ته مه راځه. استان را باندې در بند کو زه به څه کوم عادله زه ډېره مجبور یم، ستا د الله عمل شي. د دنیا یو مجبوري نه منم راځه چې دلته کښېنو راځه عادله زه اوس ته لاړ شه. نازو بیا خپل ور په ما باندې واده له ستوري ما روا ماله دې ټک راکړو څه ټک؟ الله خدای په لاس راکړي ته یو دقه صبر وکړه چې زه یو پیک ولګوم بیا به ګپ لګوو. څه تکلیف لرې وروره؟ د تکلیف بچا دا سره خو به زه ګورم کله چې ما واده کړی زما او ستا د دوستي خوند نشته. داسې ښکاري چې په دې کور کې زینت تا نشي برداشت کولی. دا څه بکواس کوي زینت ما سره څه کار لري بیا ما ته څه نو ته بیا شراب ورسکې. زه هم نه پوهېږم چې دا شراب زه ولې څښم خو د خدای لپاره دا سوالونه ما نه مه کوه زه د دې جواب نشم ورکولی. نو ته بیا سم شه هغه دوستي او هغه مستي څه شوه؟ صفر وکړه دا هغه ورځ انتظار زه هم کوم چې اوس زما لاسته څه نه راځي. ته ولې ژاړې؟ ستا په ژړا ژاړم. یوسفه ښکاري عادل په مینه کې نوی نوی زخم خوړلی. دا دې ما ته خپله مینه یو نظر ښکاره کړي زه به خپل ځان ورته قربان کړم. هر شیز په قربانۍ نه مله څه شیزونو دپاره به محنت هم کوي. څه خلک د شرابو نه دمه اخلي. ظلم ټیک وایي. خانه زه د نازو ځای کوم چې ګل خان روزه عزت کړم. د ګل خان دا جرأت چې زما کسب عزت وکړ دا زما سره چېرته دی؟ راځم زه اوس راغلم او ته ځې؟ راځه دلته نږدې ځم
پرېږده دا خبره همدلته وایه څه خبره ده د خوړو په سړیتوب پوه نه شوې زه دا داسې وکړو ونه غټه قربانه بس زه ډېره خوشحاله ګناه انسان دې وویشتو دا خو زما مینه نه وه ولې دونه غټ ظلم ده وکړو ها وایه خیر شه څه چلو شو څه چا مړ شو هلکانو ځان تیار کړئ ځئ چې ځو توبه د کبرات
چلے پاسه دی نه روجې مې پخ کړې دي دله ته دې څه وکړو دله نه دلا ته ما معاف کا ستا دوست ستا دپاره قرباني ورکړې ده نه دله پرېږده چې زه نن ووایم زه عادل سره ډېره مینه کوم عادل ما سره ډېره مینه کوي د خپل ملګري دپاره قرباني ورکړه عادل बस का यूसुफ बस का दोस्ती तो साला हमको सर पविनो बदिशा तू पमेड़ाना कुर्बान 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 अफगानिस्ताना कुर्बान अफगानिस्ताना द पेरिस खार खुद लुगेशी बस लताना कुर्बान 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 अफगानिस्ताना कुर्बान अफगानिस्ताना دا د خپل کسانو نه پوښتنه وکړه چې زه څوک یم چې دا وعده مبارکه زه درکړم خلک پوه چې د ګل خان او دا ورته پته نشته چې دا ټول د چا لالا کومې وخه هغه زما مینه ده بچوړې راته بچوړې وې ऐ दसड़की शर्मा तगराना दा हर चाए तो सिर्फ जमाए دا راته وې دا هغه بد نصیب والا څه ګناه وه ستا ما پوهېږي